د غازی داستان دیارلسم او وروستۍ برخه. د اسلام د ډیوې بالون کی غازیان، د اسلام د ډیوې بالون کی غازیان، عبدالله او نعیم د اسلام ننګیالي، عبدالله د غازی داستان د خبرونې درنو او قدرمنو اوریدونکو، په دې هیله چې ټول به جوړ او روغ یاست. الله رب العزت مو خوشحال لره. دا د زه محسن احسان یو ځل بیا د غازی داستان د خبرونې کوربتوب کوم، په دې هیله چې دا خبرونه تر پایه راسره واورئ. درنو او قدرمنو اوریدونکو، په تېره برخه کې مو اورېدل ځوان ځواب ورکړ. نعیم بن عبدالله نعیم وپوښتل عبدالله بن عبدالرحمن هوکې. نعیم ور وړاندې شو، هغه یې په غېږ کې ونیو او ورته وویل ته ما پېژنې؟ دا چې دی یې پېژنې که نه پېژنې دا به په نن خپرونه کې واورو انشاءالله تعالی. هغه ورته وویل هو ته زموږ سالار یې، زه له دې پرته نور هم ستا څه کېږم؟ نعیم ځوان ته په مینه وکتل او وویل زه ستا تره یم، عبدالله ستا ورور دی. پلارجانه همدا د مراکش په جګړه کې ما ژوند وژغوره. نعیم پوښتنه وکړه ورورجان مې څنګه دی؟ د هغه د شهادت نه 2 کاله تېر شول. هغه یوه بهرني وواژه. د نعیم په زړه ګزار و، لږ ځن چوپ، بیا یې لاسونه اوچت کړل. د هغه د بخښنې دعا یې وکړه او ویې پوښتل ستا مور هغه ښه ده؟ ستا ورونه څو دي؟ یو ورور یوه کشرۍ خور مې ده. نعیم نور منصبداران رخصت کړل. د هغوی له تګ نه وروسته یې خپله توره خلاصه کړه او د نعیم بن عبدالله په ملا یې وتړل. وویل ته د دې امانت حقدار یې او ته دلته پاتې شې، زه په خپله تونس ته ځم. کاکا جان ته ما ولې ناسته وې؟ زویه ته ځوان یې، دنیا تا ته اړتیا لري. له نن نه وروسته ته د دې پوځونو مشر یې. عبدالله دا ستا مشر ورور دی، د ده امر به د زړه له کومې منې. نعیم بن عبدالله وویل کاکا جانه زه تا ته څه ویل غواړم، ووایه بچیه. ته کور ته نه ځې؟ زویه د تونس له عملیاتو وروسته به خامخا ځم. کاکا جانه ته خامخا ولاړ شه، مورجان ته ډېر یادولې، زما کشر ورور او خور هم تا ډېر یادوي. هغوی ته معلومه ده چې زه ژوندی یم. د مورجانې باور و چې ته ژوندی یې. هغوی په ما تاکید کړی و چې د مراکش له عملیاتو نه وروسته هسپانیې ته به شم او ستا لټون وکړم او درته ووایم چې له کاکا ناوې سره کور ته ستون شه. زه به ډېر زر هلته ځان ورسوم. عبدالله ته زر اندلس ته لاړ شه، مور دې راوله او کور ته یې ورسوه. زه به د تونس له عملیاتو نه وروسته راشم، زه به د اندلس والي ته لیک درکړم، هغه به تا ته بیړۍ چمتو کړي. پتا کې نشته نن خالد غوندې سړی ملته، لکه طلحه زبیر په شان د غیرت ملته، نشته نن سات او هم قاقا التمیم ملته، حد کی اسرا سلطنت مد کړ دغه دولت، د فارس په لوی اسمکا شد عمر خلافت و خلفاء راشدین، هم د اسلام خادمین صدیق عمر و عثمان بل و علی. د خبرونې درنو او قدرمنو اوریدونکو، په تونس کې د باغیانو په لټون نعیم د اټکل پر خلاف له زیاتو ستونزو سره مخ شو. بربریان به یو ځای مات شول او په بل ځای به لوټماري پیل کړه. نعیم څو میاشتې پرله پسې هڅو وروسته په تونس کې د بغاوت په اور وژلو بریالی شو. له تونس نه باغي ډلې په شا شوې او په ختیځ لور کې خورې شوې. نعیم د باغیانو ځپلو تکل کړی و او پر مخ ولاړ. د تونس او قیروان ترمنځ باغیان له دوی سره څو ځلې جګړې وکړې خو بالاخره به مات شول. قیروان ته نږدې په وروستۍ جګړه کې نعیم سخت ټپي شو. دی یې په بېصدۍ کې قیروان ته راوړ او د هغه ځای حاکم له ځان سره وساته. د هغه د علاج لپاره یې تجربه کار ډاکټر راوست. نعیم ډېر وروسته راپسد شو خو د ډېرې وینې د بهېدو په وجه دومره کمزوري شوی و چې په ورځ کې به څو ځل بېهوشه کېدو. د 2 هفتې پورې نعیم د مرګ او ژوند سره په کشمکش کې پر بستره غځېدلی و. د قیروان حاکم چې د دغه حالت ولید له پستات نه یو مشهور ډاکټر وغوښت. طبیب چې د نعیم زخم ولید تسلي یې ورکړه خو دا یې هم ویل چې تر ډېره وخته باید استراحت وکړي. 3 هفتې وروسته د نعیم حالت لږ غوره شو او هغه کور ته د تللو اراده وکړه خو طبیب ویل زخم تر اوسه پورې نه دی روغ شوی، په سفر کې د بیرته شلیدلو امکان دی، ځکه خو لږ تر لږه 1 میاشت نور هم خامخا باید علاج ته دوام ورکړي. زه ویرېږم چې دا د زهرجنې وسلې زخم نه وي او کیدای شي د وینې د خرابۍ په وجه یو ځل بیا خراب شي. نعیم د 1 اونۍ نور هم صبر وکړ خو کور ته یې د تګ لپاره هره ورځ ناقراري زیاته وه. هغه ټوله شپه په بستره اړخ په اړخ واوښت. زړه یې غوښتل چې یو ځل والوځي او هغه جنت نظیر وطن ته ځان ورسوي. د هغه باور و چې نرګس به اوس رسېدلې وي او له عذرا سره به د ریګونو په غونډۍ ولاړې وي او زما د ورتګ انتظار به کوي. 20 ورځې نورې هم تېرې شوې وې خو د ده زخم یو ځل بیا زلون شو. سپکه تبه یې هم ورسره پیدا شوه. طبیب ورته وویل چې دا ټول د زهرجنې وسلې د زخم اثر دی.
زهر یې رګونو ته روش دی رسېدلی دی خو ځکه باید تر ډېره وخت دلته پاتې شي او علاج جاري وساتي. یو ځل نیمه شپه وه نعیم خپله بستره پرېوتو سوچ یې کاوه چې عذرا به په څه حالت کې ګوري. وخت به د هغې په معصومه څېره څه رنګینې کرښې راکاږلې وې د ده د غمجنې څېرې په لیدلو به د هغې په څېره څه اغېزه وکړي. کله به چې ټپي کېدو ته پام شو نو په زړه کې ور وګرځېدل لکه چې تقدیر ته یې اوس هم تګ منظور نه دی. هغه پخوا هم څو ځله زخمي شوی و خو د هغه د ټپونو کیفیت څه بل وړ و. هغه په زړه کې وویل شاید د دې ټپ نه د مرګ غېږ ته لاړ شم خو زه باید نرګس او عذرا ته ډېر څه ووایم. خپلو زامنو او ورورونو ته باید نصیحتونه وکړم. زه له مرګه نه ویرېږم له مرګ سره تل لوبېدلی یم خو دلته د مرګ په انتظار پرېوتل ما ته مناسب نه دي. ما ته عذرا د کور د ورتللو پیغام راکړی. هغه عذرا چې د هغې د معمولي خوښۍ په خاطر مې کله پر ژوند لوبې راته اسانه بللې او له هغې پرته به د نرګس د زړه څه حالت وي. زه باید خامخا ولاړ شم ما هېڅوک نشي راایسارولی. نعیم دا وویل او له بسترې نه جګ شو. د مجاهد اراده پر بدني کمزوري غالبه شوه او دی د یوې بېسارې جذبې سره راپورته شو او په کوټه کې قدم وهل پیل کړ. هغه دا هېره کړه چې دی ټپي دی او بدن یې د یوه اوږد سفر لپاره روغ نه دی. اوس د ده په ذهن کې یوازې نرګس عذرا د عبدالله وړوکي زامن او د کلي ښکلي د خرما باغونه راګرځېدل. زه به خامخا ځم دا د ده وروستۍ پرېکړه وه. په کوټه کې قدم وهل ناڅاپه ودرېد. د کوربه نوکر ته یې غږ وکړ. نوکر په منډه ورغی کوټې ته ورنوت او نعیم یې پر بستره د زغېدو پر ځای په قدم وهل ولید. حق پک شو. هغه وویل طبیب وویل چې ته باید د ګرځېدو راګرځېدو نه ډډه وکړې. ورشه زما آس تیار کړه. ته چېرته ځې؟ ته آس تیار کړه مګر اوس؟ نعیم په غوسه وویل همدا اوس د شپې په مهال به ته چېرته ځې؟ تا ته چې وایم هغه وکړه بې ځایه پوښتنې له ما سره وخت نشته. نوکر وویرېد له کوټې نه ووت. نعیم بیا په بستره وځغېد او په خیالونو کې ورک شو. لږ ځنډ وروسته نوکر بېرته راغی وویل آس تیار شو خو نعیم یې خبره ور وسه کړه. جواب یې ورکړ ته چې څه وایې زه پرې پوهېږم زما یو ضروري کار دی. خپل مالک ته ووایه د اجازې په خاطر مې تا ویښول لازم ونه بلل. نن هم پکار دی والقدس ته ایوبي قربانا رکن الدین او سیف الدین پشان غازی قربانا ود اسلام کلمات در پر زمکا خورا هم د اقصان گڑکی د صلیب مات ټوټا هم باطنیان پتیختا دا شو یگان پتیختا مغول شو دړې وړې هم صلیبیان پتیختا په هر ډګر کې د اسلام شانو چت مومنا د امت مومنا راج دې کوي تا د خبرونې درنو او قدرونو اورېدونکو له سهار نه د مخه نعیم له قیروان نږدې 2 میله وړاندې تللی و. په دې اوږد سفر کې دا احتیاط د ضروري کاوه چې آس یې ګړندی ونه ځغلوه او له لږ مزله وروسته یې استراحت کوه. پستا ته چې ورسېد 2 ورځې یې استراحت وکړ. د هغه ځایوالي پر نعیم ټینګار وکړ چې له ده سره پاتې شي خو چې نعیم په هېڅ صورت هم دې ته حاضر نه شو نو د لارې ټولو پیرهدارانو ته یې د هغه د ورتګ خبر ورکړ او هغه ته یې د هر ډول اسانتیاو برابرولو فرمان صادر کړ. نعیم چې څومره خپل هدف ته نږدې کېده د خپل زخم رغېدو احساس یې کاوه. د څو ورځو مزله وروسته یو ماښام هغه له یوې دښت نه تېرېده. د دوی د کلي یوازې 100 میله لرې و. له هر ګام سره نوي هیلې امیدونه راویښېدل. د هغه زړه د خوښۍ په سمندر کې غوټې وهلې. ناڅاپه یې د لویدیځ پر افق ګردونه ولیدل. په یوه ساعت کې دغه ګردونه هر لوري ته خپاره شول او فضا تیاره شوه. نعیم د شګلنې دښت له توپانه ښه خبر و. هغه د توپان له مصیبت نه د وړاندې ځان کور ته رسول غوښتل. آس یې ګړندی کړ او چې کله یې د شمال لومړۍ څپه پر مخ ولګېده نو آس یې چارګام پرېښود او د آس د ځغلولو له امله د نعیم ټټر زخم بیا وشلېد او وینه ترې وبهېده. هغه په دې حالت کې نږدې 2 میله فاصله نوره هم ووهله تر دې چې توپان راګیر کړ. له 4 خواوو سوځنده شګې راالوتې. آس نور د وړاندې تللو توان نه درلود ودرېد. نعیم له مجبورۍ نه له آس نه پلی شو او د شمال مخالف سمت ته یې مخ واړوه او ودرېد. آس د خپل خاوند په څېر سر ځوړند کړ او ودرېد. نعیم د سوځنده ریګونو نه د ځان ژغورنې په خاطر نقاب پر مخ راکش کړ. ازغې لرونکي بوټي په شمال راوړل او د نعیم پر بدن به له لګېدنې وروسته د شمال له توندې څپې سره الوتل. د ده پر بدن کې ډېر ازغې ننوتل. نعیم په یو لاس د آس جلب نیولی و او پر بل یې په خپل ځان او لمنه نغښتې ازغې لرې کول. د آس جلب یې لږ سست نیولی و او کله چې یو ازغې لرونکی بوټی په ډېر زور د آس پر ګېډه ولګېد آس وترېده او یو ټوپ یې وهه. د نعیم له آسه یې جلب وایست او آس لرې ولاړ. یو بل بوټی د آس په غوږونو ولګېد او ازغې یې د آسونو په غوږونو ننوتل. آس له دې سره نور هم وترېده او په منډو شو
په یوه لوري وتښتېده. نعیم تر ډېره په همدې ځای ولاړ و. د زخم وینې یې ورو ورو ګریوان ورلند کړ او بدني ځواک یې شیبه په شیبه کمزوري کېده. له مجبورۍ نه هغه په ریګونو کېناست. کله کله به په دې ریګونو کې له شخېدو د ویرې جګ شو، جامې به یې وڅنډلې او بیا به بېرته کښېناست. لږ ځنډ وروسته د شپې تیارې د توپان تیارې نورې هم زیاتې کړې. د شپې د لومړۍ برخې له تېرېدو نه وروسته د شمال زور هم کم شو. ورو ورو هوا صافه او اسمان ښکاره ځلېدونکي ستوري وځلېدل. نعیم له خپل کلي نه 8 میله لرې و. د هغه آس له لاسه وتلی و، په پښو یې د تګ توان نه و. د هغه په ذهن کې وګرځېدل چې که تر سهاره وړاندې له ریګونو نه دې سمندر نه تېر نه شي، نو سبا ته به د ورځې په لمر کې په دې ریګونو کې لټ په لټ اوړي ساه به ورکړي. هغه د سور نه د سمت اندازه ولګوله او پلي روان شو. 1 میل لا لرې وهلو وروسته بدن ځواب ورکړ. نا امید شو او په ریګونو کښېناست. منزل ته دومره نږدې همت بایلل د مجاهد د ارادې او عزم سره اړخ نه لګاوه. هغه یو ځل بیا جګ شو او د منزل په لور یې ګامونه اوچت کړل. په ریګونو کې شونګورو پورې پښې وننوتلې. هغه په تلو تلو کې 3 ځلې ولوېد، خو بیا به په هماغه اراده پورته شو او ګامونه به یې واخیستل. د تندې له زوره یې مرۍ وچه شوې وه او له کمزورۍ نه یې په سترګو تیاره راتلله. سر یې ورباندې ګرځېده. کلي له 4 میله لرې و. هغه ته معلومه وه چې د کلي په لورې بهېدلې ویالې دې ځای ته نږدې ده. هغه په رېږدېدونکي ګامونه 1 میل لاره نوره هم وهله. یو وړوکې ویاله ښکاره شوه. د ویالې اوبه د توپان د ګردون له امله خړې شوې وې او پر مخ یې د وښو او بوټو خځلې او پاڼې بهېدلې وې. نعیم پر همدې اوبه خوله ورکښېښوده او تر مړښته یې وڅښلې. تر لږ ځنډ د ویالې پر غاړه پرېوت. په زړه کې لږ سیک را پیدا شو او جګ شو. بیا روان شو. له ویالې نه پورې ووت. د کلي د خرما باغونه یې ولیدل. د نعیم له بدنه د ستومانۍ او کمزورۍ احساس لرې شو او له هر ګام سره ګړندی کېده. څو شېبې وروسته د لیرګونو د هغه غونډۍ تر څنګ تېرېده چې د عذرا په ماشومتوب کې لوبې پکې کولې او د ریګونو وړوکي کورونه به یې جوړول. له هغه نه وروسته دی د خرما او د دنګو ونو په منځ کې د خپل کور په لور وړاندې ولاړ. چې کور ته یې ورسېد، له دروازې لږ ځنډ ودرېد. زړه یې په سینه کې ودرېږېده. بالاخره یې جرأت وکړ، دروازه یې وټکوله. د کور خلکو یو په بل سره ویش کړل. یوه ځوان نجلۍ راغله، دروازه یې خلاص کړه. نعیم ځوان نجلۍ ته په حیرانۍ کتل. د هغه څېره کټ مټ د عذرا په شان وه. نجلۍ چې هغه ولید، بې له دې چې څه وایي، چوپه بېرته ستنه شوه. لږ ځنډ وروسته د ده زوی عبدالله او نرګس د نعیم هرکلي ته راووتل. عذرا عبدالله او نرګس پسې شرمېدلې ورو ورو راتله. نعیم د سپوږمۍ په رڼا کې ولیدل چې که څه هم د کائناتو د حسن د ملکې ځوانۍ د زمانې له څرخون نه سره تللې ده، خو تر اوسه پر په مړاوې سره د غیر معمولي رعب او وقار نشي پاتې وې. نعیم په دردېدونکې لهجه وویل: خورې. د عذرا په سترګې اوښکې ډنډ شوې. وویل: وروره. نرګس ور وړاندې شوه. په ځیر ځیر یې هغه ته وکتل او د نعیم په کمیس یې د وینو خاپونه ولیدل. وویل: ته ټپي یې؟ عذرا په وېرېدلې بڼه وپوښتل: ټپي؟ هغه بدني ځواک چې نعیم یې تر ډېره ځایه رارسولی و ناڅاپه ځواب ورکړ. هغه وویل: عبدالله زویه، ما ته تکیه راکړه. عبدالله هغه ته تکیه ورکړه. دننه یې بوتلو. سهار مهال نعیم په بستره زغېدلی و. نرګس، عذرا، عبدالله، د نعیم زوی حسین، د عذرا کشرۍ زوی خالد او د عذرا لور امینه د هغه په شاوخوا راتاو شو. نعیم سترګې وغړولې. پر ټولو یې نظر واچوه او په اشاره یې خالد او امینه ور وغوښتل او تر څنګ یې کښېنول. زویه، ستا څه نوم دی؟ خالد کاکا جانه. او ستا؟ نعیم نجلۍ ته وکتل. ویې پوښتل. هغې ځواب ورکړ: امینه. د خالد عمر د 19 کالو په شاوخوا کې معلومېده او امینه د بڼې او قد نه د 14-15 کلونو په عمر وه. نعیم خالد ته وکتل او وویل: زویه، ما ته قرآن واوروه. خالد په خپل خواږه اواز د یاسین سورت تلاوت پیل کړ. دوهمه ورځ شلېدلی زخم نور هم هغه ته تکلیف ورکړ او د نعیم سخته تبه شوه. د سینې له زخم نه یې وینه جاري وه. د وینې د کمۍ په وجه به بېخودي پرې راغله. تر 1 اونۍ پورې همدغه حالات و. عبدالله له بصرې نه یو طبیب راوست. هغه یې پر زخمونو پټۍ وتړله او بېرته لاړ، خو هغه هېڅ ګټه ونه کړه. یوه ورځ نعیم له خالد نه پوښتنه وکړه: بچی، ته تر اوسه پر جهاد ته نه یې تللی؟ هغه ځواب ورکړ: کاکا جانه، زه په رخصتۍ راغلی وم او بېرته روانېدم. چې ته تلې نو ولې راستون شوې؟ کاکا جانه، تا په دې حالت کې پرېږدم؟ او زوی، د جهاد په خاطر به سړی د خپلو ټولو ګرانو شان نه لرېوالی قبلوي. ته زما فکر مه کوه، خپل فرض ترسره کړه. تا ته د مور دا درس نه دی درښودلی چې جهاد د یوه مسلمان تر ټولو ستره دنده ده؟ کاکا جانه، مورجانه له وړکتوبه همدغه درس راکوي. زه یوازې څو ورځې ستا د خدمت په خاطر ایسار شوی یم. زه وویرېدم چې که تا په دې حالت کې یوازې پرېږدم نو خفه به شې. زما خوښي به هغه څه کې ده چې زما پروردګار پرې خوښیږي. ورشه، عبدالله راوغواړه. خالد بلې کوټې نه عبدالله راوست. نعیم ترې وپوښتل: زویه، ستا رخصت تر اوسه نه دی پوره شوی؟ پلارجانه، زما رخصت 15 ورځې کېږي چې پوره شوی دی. نو ټول نه یې تللی بچی؟ پلارجانه، ستا د امر په انتظار وم.
نعیم وویل د خدای جل جلاله او د خدای د رسول صلی الله علیه وسلم د حکم نه وروسته تا ته د بل چا د امر او حکم ضرورت نشته. زوی ورځه پلارجانه ستا طبیعت څنګه دی؟ زه ښه یم زوی. نعیم د خپلې څېرې د تازه ښودلو هڅه وکړه، زیاته یې کړه. ولاړ شه پلارجانه موږ تیار یو. خالد او عبدالله پر اسونو زینونه ایښودل، د دواړو میندې نږدې ورته ولاړې وې. نعیم د خپل زوی او وراره د رخصتېدو لپاره د خپلې کوټې د دروازې خلاصې پرېښودلو حکم وکړ. هغه په بستره پروت او بهر یې انګړ ته کتل. امینې لومړی د ورور خالد او بیا په شرمېدلې بڼه د عبدالله تر ملا تورې وتړلې. نعیم جګ له کوټې نه یې د وتلو هڅه وکړه، خو د 3 ګامونو اخیستلو نه یې سر ورباندې وڅرخېد او وغورځېد. عبدالله او خالد د هغه د راپورته کولو لپاره منډه ور واخیسته، خو دوی نه وړاندې نعیم بیا راپورته شو او وویل زه ښه یم، اوبه راکړئ. امینې د اوبو پیاله راوړه، ور یې کړه. نعیم اوبه وڅښلې، انګړ ته راغی، ودرېد، وویل بچیانو زه غواړم ستاسو د اسونو ځغلولو ننداره وکړم. تاسو په ویړه سپاره شئ. خالد او عبدالله سپاره شول او د کور له انګړ نه ووتل. نعیم هم ورو ورپسې وروت. نرګس وویل ته ارام وکړه، له بسترې نه جګېدل درته ښه نه دي. نعیم هغې ته تسلي ورکړه، وویل نرګس زه ښه یم، غم مه کوه. د خورما له بڼ نه چې ووتل، خالد او عبدالله خدای پاماني واخیسته او اسونه یې چارګام پرېښودل. نعیم د دوی د نندارې لپاره د ریګونو په غونډۍ وخوت. نرګس او عذرا هغه منع کړ، خو نعیم یې پروا ونه کړه، ځکه خو دوی هم له نعیم سره په غونډۍ وختل. تر څو چې د کم عمره غازیانو وروستۍ نښې ښکاره کېدې، نعیم هم هلته درېدلی و. او کله چې هغوی له سترګو پناه شول، نعیم په ځمکه کښېناست او بیا سر په سجده ولګاوه. کله چې د نعیم سجده اوږده شوه، نو عذرا ووېرېده، نږدې ورغله او په وېرېدلي غږ یې وویل وروره. خو چې نعیم د دې په غږ سر راپورته نه کړ، نو نرګس ووېرېده او نعیم یې تر مټ ونیوه، ویې ښوراوه. نعیم بیا هم حرکت ونه کړ. هغه بې اختیاره د ده پر سر زنګون کښېښود او چیغې یې کړې زما باداره، زما باداره. عذرا یې نبض وکړ. امینې ته یې وویل لورې دی بېهوښه دی، زر کوه اوبه راوړه. امینه په منډه ولاړه او لږ ځنډ وروسته یې له کوره د اوبو ډکه پیاله راوړه. عذرا د نعیم په مخ اوبه وشیندلې. نعیم راپخوت شو، سترګې یې وغړولې او په اوبو یې خوله کښېښوده. عذرا وویل حسین بچیه ولاړ شه، له کلي نه څو تنه راوله. نعیم وویل نه ودرېږه، زه تلی شم. نعیم غوښتل جګ شي، خو چې هڅه یې وکړه نشو جګېدلی. لاس یې په سینه ونیوه او بېرته په ځمکه وزغېد. نرګس خپلې اوښکې پاکې کړې او چیغې یې کړې زما اغا، زما مالکه. نعیم د نرګس له څېرې نه سترګې پورته کړې. عذرا، امینې او حسین ته یې وکتل. د هغوی ټولو په سترګو کې اوښکې ځلېدې. هغه په کمزوري اواز وویل حسین بچیه، ستا په سترګو کې چې اوښکې ووینم ډېر خفه کېږم. د غازیانو زامن په دې ځمکه کې اوښکې نه وینې تویوي. نرګس ته هم صبر کوه. عذرا ما ته دعا کوه. د ژوند بیړۍ د مرګ د توپان په څپو کې ټالونه خوړل. نعیم د شهادت کلمې له ویلو وروسته شونډې خوځولې او څه یې ویل او بیا یې د تل لپاره سترګې پټې شوې. دا اندلس ها آموی خایسته صحنه یادوم، د عثماني امپراتوري هغه دوره یادوم، د محمد د غازي داستان د خپرونې پای فکري جوړښت. درنو او قدرمنو اورېدونکو، په دې هیله چې دا داستان به مو په مینه او محبت ټول را سره اورېدلی وي. دا چې بیا موږ ستاسو په حضور کې د یو بل نوي داستان سره را حاضرېږو یا نه، دا به الله جل جلاله ته وړاندې کړو. در بیا د الله جل جلاله په امان. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. شپین یادوم زه الخادم د اسلام، مبارزین یادوم اخونا نشته د اسلام هغه طاقت مومنه، د امت مومنه راج دی کوي تا د اسلام په برکت مومنه، د امت مومنه نشتا نړۍ کې د نن هغه ستر عظمت مومنه، د امت مومنه راج دی کوي تا د اسلام په برکت مومنه، د امت مومنه نشتا نړۍ کې د نن هغه ستر عظمت مومنه، د امت مومنه راج دی کوي تا د اسلام په برکت مومنه، د امت مومنه.